اویا کاله وروسته پاکستان افغانستان ته په ګونډو شو. د پښتو میډیا سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې. ټاکل شوې ده چې په څو ورځو کې افغانستان 5 کانټینره غله او دانه په لومړي ځل د ایران د چابهار بندر له لارې هندوستان ته واستوي. څو میاشتې وړاندې په زرګونه ټنه مرستې شوي هندي غنم د همدې بندر له لارې افغانستان ته راوړل شول. په دې بریالۍ راکړه ورکړه ښکاري چې چابهار قرار د ډیلی او کابل ترمنځ د راکړې ورکړې په اصلي لاره بدلیږي او پر پاکستان د دواړو هیوادونو تکیه کمیږي. هند په چابهار کې لا لمخه 500 میلیونه ډالر پانګونه کړي او د تهران په خوخه د همدومره نورو پیسو مصرف ته تیاری نیسي چې په افغانستان کې سربیره د منځنۍ اسیا بازارونو ته لاسرسي ومومي. په دې توګه اسلام آباد بالاخره وویل چې د افغانستان او هند د راکړې ورکړې د مخنیوي په ټس کې خپل زیان وکړ او لومړی وزیر عمران خان د پاکستان سوداګرو او قبایلی مشرانو له غوښتنو وروسته ومنله چې له افغانستان سره یې تجارت په بېساري ډول کم شوی دی. عمران خان خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې د تورخم بندر د 4 ساعته پرانیستي چاره په راتلونکو څو میاشتو کې عملي کړي. دا په تیرو اویا کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان په اقتصادي ډګر کې له افغانستان پر خپل ماته اعتراف کوي. عمران خان مني چې د افغان ولسمشر د لوی اقتصادي ستراتیژیو او پروګرامونو له کبله اسلام آباد د میلیارډونو ډالرو کاروباري مارکیټ له لاسه ورکړي او د یو لوی گاونډي طرفګنۍ ورته ګرانه پریوزي. د 2013 کال له جولای څخه د ډسمبر تر وروستۍ نیټې افغانستان ته د لږ څه باندې 680 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي له پاکستان وارد شوي دي. په داسې حال کې چې وړمه کال د ورته مودې پر مهال د نږدې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستاني توکي له پاکستان افغانستان ته وارد شوي وو. په پاکستان کې سوداګر له خپلو چارواکو غواړي چې افغانستان ته پام زیات او سوداګریزې اړیکې ورسره له سره تعریف کړي. ګرانو مینوالو که چیرې مو دغه ګټور مطالب خوښ شوي وي نو ضروري د سره لایک کړئ او که مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو حتما یې د سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب ترڅنګ د سره د بیل آیکن ضرور آن کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه وختونه ولر.